ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. د بشري حقوقو د څار بنسټ له بلخابه ورکړل شوي راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. دغه بنسټ د اسیا د برخې مرستیالې مشرې هی دربار پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي طالبانو په دې ولسوالۍ کې په غچ لاس پورې کړی او څو بندیان اعدام کړي دي. میرمنه بار لیکي طالبان باید دا ډول ټولیزې ډلهییزې سزاوي او نور جنگي تیري یا جنایتونه بند کړي او له خپلو وسلوالو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي. له څو ورځو راهیسې د سریپول په بلخاب ولسوالۍ کې د وسلوالو نښتو او د طالبانو د خپلمنځي جګړو راپورونه ورکول کېدل. د طالبانو دفاع وزارت تیر خالي یا شنبه په بلخاب کې د جګړو خبر ومانه او ویل چې هلته د وزارت په وینا د بغاوتګرو ګډ چانیز اپریشن پیل کړی دی. له څه مودې د طالبانو د ملا مهدي په نوم له یو سیمه ایز قومندان سره چې له طالبانو ناخوښه دی په خپلمنځي جګړو بوخت دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.